ازبکستان یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانستان د پخواني پوځ چورلکې طالبانو ته نسپاري. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد غواړي د افغانستان د پخواني پوځ چورلکې طالبانو ته وسپاري. نوموړي وویل چې دغه راپورونه حقیقت نه لري او د ازبکستان په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 1400 کال په زمري میاشت کې د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ازبکستان ته د پخواني حکومت د هوایي ځواک یو شمېر لیږدول شوي چورلکې به په نږدې ورځو کې بیرته کابل ته وسپارل شي. پر همدغه مهال ځینو رسنیو د ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي وو چې ازبکستان د چورلکو د بیرته ستنولو هوکړه کړې ده. خو تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته د چورلکو د سپارلو راپورونه جعلي وبلل او ویې ویل چې د دغه هیواد په رسمي دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د ازبکستان د یاد دریځ په اړه وړاندې هم د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله د 1401 کال په غویي میاشت کې ویلي وو چې دا نظامي وسایط د امریکا ملکیت دی او د واشنګټن په هوکړه به ازبکستان کې ساتل کیږي. ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماتانو په حضور کې یو ځل بیا له ازبکستان او تاجکستان څخه وغوښتل چې چورلکې افغانستان ته وسپاري. متکي ټینګار وکړ چې د وروستۍ زلزلې پر مهال د ژغورنې عملیاتو لپاره د چورلکو اړتیا ډیره وه او د الوتکې کولی شي په ورته بشري عملیاتو کې مرسته وکړي. سره له دې چې د پخواني نظام یو شمېر چورلکې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي، خو اسلامي امارت په تېرو 4 کلونو کې د پخواني حکومت له پاتې هوایي وسایلو څخه په پراخه کچه استفاده کړې او ډېری وخت یې د ولسي خدمت لپاره کارېدلي دي.